دی بعضو ته چې وایي چې ستا د زوی بېدینه دی یا د رور دی له عذرونه لټوي عذرونه پکار دا و چې ووایي چې او بېدینه زموږ سره هم طبیعت نه لګي چې د الله دین سره نه لګي زموږ سره نه لګي نو دی به له عذر نه غریب وي هغه له وړوکی دی او بس ښه به شي د هغه نورو په باره کې داسې نه وایي چې ښه به شي خو چې خپلو له خبر راشي به وي ښه به شي هغه نورو باندې خو دومره سختې فتوې ولګي چې تپوس یې مه کوه نو د زوی که ورته ته ووایي چې بېدینه دی یو دی وایي نه پوهېږي که د رور دی ورته ووایي چې بېدینه دی یو دی وایي ښه به شي که پلار ورته ووایي که تره ورته ووایي یو مشران دي نو چې شو د الله د دین دپاره غیرت د الله د دین دپاره غیرت دا په ډېرو لږو خلکو کې پاتې شوی دی یقین سره دا خبره کو که زوی وله پیسې راوړي که نه د میاشت په اخره کې چې دا واله دا 100,000 روپۍ دا خرچه که دا زوی که بیا چرس کي که بیا هیروین څکي که دی مونځ کوي او که نه کوي او که دی ګیره خري او که هر څه کوي خو دا ښه سړی دی ولې خرچه یې ورکړه دا زه د هغه مور پلار خبره کوم چې هغوی سره دین قدر نه او که ښه دیندار یې او غریب یې او مالي حالات یې کمزوري به دا ښه سړی نه دغه شان رور که خرچه دې وله ولېږله یا خرچه دې وله ورکړه که ته هر څه کې کوه خو تا ته څه نه او سبحان الله بعض پکې داسې دي که خرچه دې وله ورکړه نو د ګناه نه خو دې نه منع کوي ځکه چې خرچه دې وله ورکړه خو دینداري نه دې پکې منع کوي بس دې درجې ته رسېدلي لکه بعض خو داسې دي چې پیسې میسې دې وله ورکړه نو بیا په تا کې کار نه ساتي که ته بیا وابي کېږي او که ته شیعه کېږي او که ته بریلی کېږي او یاسې هم پیسې راکوي خو بعض دا په دې درجې کې دي که دې وله پیسې ورکول هم د ګناه نه دې نه منع کوي خو که حق دې منو د هغې نه دې منع کوي لکه اوس یو سړی دی الله ورته عقیده توحید نصیب کړي دی به ورسره په دې جګړه کوي یو سړی د لمانځه کې رفع الدین شروع کړو دا څنګه ښه ته وابي کېږي مذهب پرېږدي د اوسه پورې دی هلک چرس کل دی ورته نه ووایي ته چرس کې د اوسه پورې فلمونه کتو دی ورته ونه وایي ته فلمونه کتو د اوسه پورې زناګانې او فحاشي کوله د نه و منع کړې خو چې کله هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل شروع کړو بیا ورسره دښمني کوي موږ ته داسې ډېرو خلکو قیسې معلومېږي مور پلار بچي ته به هېڅ هم نه وایي ښه ګناهونه به کوي خو چې کله دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار مضبوطه راونیسي نو بیا ورته په مال کې به دې حصه نه وي زما په مال کې ورې دا خبره ورته په هغه وخت کې نه کوله کله چې هغه بېدینه و ده ورته ویلی نه دغې سره کار نه و خو چې کله صحیح دین ته راوړی ګوره دا شیطان په دې بعضو باندې څومره زوره ورشي استحوذ علیهم الشیطان شیطان پې دا منګولې خپلې شیطان په هغوی باندې مضبوطي د بېدینۍ نه یې منع کومه او که دینداره کېږي نو بیا منع کوه دا کار به څوک کوي مور پلار به هغه به دا کار کوي رور به دا کار کوي تره او ماما به دا کار کوي او داسې ډېر ملګري دي موږ سره میلاو شوي پلار راته دا وایي چې زه به دې مړ کړم او زه به یې د کور وباسم او تره راته وایي ماما راته وایي زه ورته وایم مخکې ته څنګه وایي ګیره مې نه وه ښه به بد حل ومه ښه هر څه مې کړي غلط کارونه او هېڅ راته نه وایي خو چې نن دینداره شو نو طبیعت یې ورسره نه لګي او سبحان الله بعض د بېدینۍ په دې مرتبه کې دي لکه اوس یو کس دی زوی کار کوي خو داسې مزه نشته هېڅ ورته نه وایي دا وي د قسمت خبرې دي او ښه بېدینه دی خو چې کله دی دینداره شي او بیا قشن حالات وي بیا هغه د راپسې ځان دینداره کړو نو دی به مزدوري به څه وکړي یعنې مخکې هم دا حالات وو خو داسې نه وي ځکه چې بېدینه و خو چې کله دینداره شو اوس که معمولي خبره جوړېږي نو دی به ملامته کوي د الله دین دا اوس د کوم یعنې کوم ځي ته دا سړی رسېدلی دی په کار خو دا و چې داسې ووایي چې مخکې خو نه دین و نه دنیا و اوس خو الحمدلله که دنیا نشته دین خو شتي که نه مال د هغه په نصیب کې به نه رزق به د هغه په نصیب کې پراخه نه دا خو د نصیب خبرې دي نو ایمانی غیرت دا لږو خلکو کې شتي هغه شان څنګه چې په کار دي